اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت درو اتیایمه برخه. په تیره برخه کې مو بیان تر دې ځایه پر رسولی و چې د مؤته د جنگ اسباب مو بیان کړل. نو دا د مؤته جنگ هغه لوی او سخت جنگ دی چې مسلمانانو د رسول صلی الله علیه وسلم په حیات کې کړی دی. دغه جنگ د نصاراو د شارو د فتح کولو دپاره شروع او مقدمه بلل کېږي. دغه جنگ د هجرت د 8م کال د جمادی اول په میاشت کې پیښ شو چې د 629 عیسوي کال د اګست یا سپتمبر د میاشت سره برابر و. مؤته یو کلی دی چې په شام کې د بلقا ښار ته نږدې او د بیت المقدس څخه 2 منزله لرې دی. او د دې جنگ اساسي سبب دا دی لکه د مخکې چې مو درته وویل چې رسول صلی الله علیه وسلم د حارث ابن عمیر رضی الله عنه په لاس باندې د بصرا و باچا ته یو لیک ولېږی. په لار کې شرحبیل ابن عمر الغسانی پر پیر سو چې دغه شرحبیل د شام د مځکې پر بلقا ښار باندې حاکم و او د رسول صلی الله علیه وسلم قاصد حارث ابن عمیر او د هغه ونیوي او بیا شهید کړي. د سفیر یا د قاصد وجل دونه لو ګناه ده چې د جنگ تر اعلان لا هم لوړه ده. دغه کار پر رسول صلی الله علیه وسلم ډیر سخت او شدید تاثیر وکوي. نو ځکه یې دغه لشکر تیار کړي چې شمیر یې 3000 نفر و. د جنگ او د ترتیباتو د نیولو لپاره برابر کړي. رسول صلی الله علیه وسلم د دغه لشکر لپاره امیران یا قومندانان وټاکل او وی فرمایل د لشکر امیر به زید ابن حارثه رضی الله عنه وي. کچيري زید رضی الله عنه ووجل سو بیا نو جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه قومندان دي او کبیا جعفر رضی الله عنه ووجل سو نو عبد الله ابن رواحه بیا قومندان دي او که هغه هم ووجل سو بیا د مسلمانان د خپل مابین څخه یو نفر خوښ او انتخاب کړي. رسول صلی الله علیه وسلم دی امر کړل چې د حارث ابن عمیر رضی الله عنه د وجلو ځای ته ورسي او د هغه ځای سبا د اسلام په دعوت شروع وکړي. که خلکو اسلام قبول کړي خو ډیر شه، او که اسلام نه قبلوي نو د الله څخه پر دوی باندې مدد وغواړي او جنگ ورسره شروع کړي. او بیا و فرمایل چې د هغو کسانو چې پر الله کافران شوي دي په بسم الله او د الله په لار کې جهاد شروع کړي، مګر هو غدر او خیانت به نه کوي، کشنۍ او ښځه به نه وژني او شیخ فانی ډیر سپینږیری به نه وژني، نه به هغه څوک وژني چې تنهایی اختیار کړی وي او په صومعه یا عبادت خانه کې ناست وي، او نه به د خرماو او د ونو پرې کول کوي او نه به د تعمیر نړول کوي. دغه لشکر رسول صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ باندې په حرکت باندې امر کوي او لشکر هم د جمعې د ورځې په سهار کې حرکت وکوي. په دغه وتلو کې دې ته اشاره ده چې د جمعې په ورځ باندې سفر جائز او روا دی. که څه هم ځینې خلک په دې کې شک لري چې آیا د جمعې په ورځ باندې سفر جائز دی که یا، خو دغه لشکر د جمعې د ورځې په سهار کې حرکت کړی دی. هو د جمعې په ورځ سفر هغه وخت منع دی چې د جمعې د لمانځه وخت داخل سي نو او خلکو باندې لمونځ واجب سی، بیا نو سفر منع دی. دغه سي د جمعې په ورځ کې سفر کول جائز دی. خیر، لشکر د غسان و طرف ته حرکت وکړي، مګر عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه د لشکر څخه پاتې سو. ځکه د ځان سره فکر وکوي چې لشکر د حرکت او د وتلو په وخت کې قرار دي، خلک ځانونه سره یو ځای کوي او خپل ضرورت پوره کوي. نو دی رضی الله عنه د لشکر سره نه ووتی او د جمعې لمونځ به د رسول صلی الله علیه وسلم سره ادا کم او بیا به په لشکر پسې وررهیسم او بیا هم پسې ورسېدلی سم. د جمعې تر لمانځه وروسته رسول صلی الله علیه وسلم ولیدی چې عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه دلې دی. نو وی ویل ولې پاتې سوی؟ عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه ویل یا رسول الله، زه په لشکر پسې ورسېدلی سم، دا مې خوښه وبلله چې د جمعې لمونځ ستا سره ادا کم او بیا په لشکر پسې رهیسم. یوازې د ده په فکر نه بلکې موږ ټول داسې فکر کوو چې د جمعې لمونځ او هغه هم د رسول صلی الله علیه وسلم سره دا خو ډېر لوی ثواب لري. مګر رسول صلی الله علیه وسلم دته یو ډېره لوی خبره وکوله چې زموږ ټولو دپاره درس او عبرت دی، بلکې داسې معلومات دي چې په دینی اعمالو کې مو د هر شي په درجه او په مقام سره خبروي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل قسم په الله که د مځکې د مخ ټول شیان خیرات کړي، هغه د دوی د سهار په حرکت کې چې کم اجر او ثواب هغه ته به نه ورسېږي. تاسو ښه متوجه سئ هغه ثوابونه چې د مجاهدینو دغه د سهار په تګ کې موجود ول، ولکه ته د مځکې د مخ ټول شیان خیرات کړي خو
ثواب د هغه ثواب سره نشي برابرېدلی چې دغه مجاهدینو فقط د سهار په تک کې ګټلی دي. هغه نور جنگ او ستړیاوې، لوږې او زخمونه او وژنې او زخمونه دا ټول شاخو هلته پرېږده. د هغو د اجر او د ثواب پوښتنه مه کوه چې پر هغه نورو تکلیفو به الله څونه ثواب ورکوي. نو عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه وژړل. د دې حدیث شریف روایت امام ترمذی رحمه الله کوي. عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه وژړل. خلکو ورته وویل ولی ژاړې؟ عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه وویل والله زما سره د دنیا محبت نسته او نه مې تاسې یا ستاسې ملاقات ته ډېر شوق کېږي، خو ما د رسول صلی الله علیه وسلم څخه د قرآن مجید یو آیات واورېدی چې په هغه کې د اور ذکر و، چې هغه دغه آیات د سورة مریم دی چې په سورة مریم 1 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. یعنی تاسو څخه هیڅوک نسته مگر ودغه اورته د دوزخ واردېدونکی یا ورتلونکی دی. یعنی مؤمنان به پر پل صراط تیریږي او تر هغه لاندې اور دی او کافران به ودا اورته ورولېږي او دغه د اور پر تیرېدلو باندې ستاره یقیني حکم کړی دی. نو عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه وویل چې زما ژړا د دغه اور د بیرې څخه ده. دا عبدالله ابن رواحه خو د ثواب د پاره پاته سوی و او د جمعې لمانځه ته راغلی و، مګر ثوابونه هلته د مجاهدینو په ملګرتیا کې وله. نو ځکه یې وویل د اور د بیرې ژاړم او بیا وویل الهي ستا په لار کې شهادت درڅخه غواړم. خیر د مسلمانانو لشکر حرکت وکوي او د لشکر د حرکت خبر شاوخوا نشر شو. د مدینې منورې د یهودو څخه یو نفر و رسول صلی الله علیه وسلم ته رالی او ورته ویل: یا رسول الله، موږ ته په تورات کې ویل سوي دي که یو نبی د خلکو نومونه په داسې طریقه سره یاد کړي که فلانی ووژل سو بیا فلانی، که فلانی ووژل سو بیا فلانی، نو هغه نفر ټول وژل کېږي. حتی کې د 100 نفرو نومان یاد کړل نو هغه ټول وژل کېږي. یعنی تا اوس د خپلو درو قمندانانو نومان یاد کړل. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا داسې کار دی چې د الله جل جلاله اراده داسې وه. د دغه لشکر سره خالد ابن ولید رضی الله عنه چې نوی مسلمان شوی و دا هم ورسره ملګری و. لشکر د غسان پر طرف باندې رهي سو. هلته بیا رومیانو ته د مسلمانانو د حرکت خبر ورسېدی، ځکه د غسان رئیس حواکم چې حارث نومېدی د روم بادشاه هرقل ته حال ورولېږي چې یا قیصر د محمد صلی الله علیه وسلم لشکر را رهي دی، څنګه چې زموږ او ستاسو په مابین کې داسې عهد او پیمان موجود دی که چا پر موږ باندې حمله کوله تاسو به مرسته کوئ او که پر تاسو چا حمله کوله موږ به مرسته کوو. نو اوس هغه د محمد صلی الله علیه وسلم پر موږ حمله کوي. هله کومک دلته د هرقل کفر او اسلام معلومیږي چې اوس د رسول صلی الله علیه وسلم پر ضد د غسان د قبیلو مرسته او کومک کوي که یا، مګر پر هرقل باندې دنیا غالبه سوه. هغه مرتد او کافر و. غسان ته وویل چې هو زه ستاسې سره یم او 100,000 نفر جنگي فوجان به درلېږم. نو د غسان قبیلې ته 200,000 نفر سره یو ځای سول. 100,000 نفر خپل درلودل او 100,000 نفر د روم د قیصر د خواصه ورته راولېږل سول. اوس نو د کفارو په دغه 200,000 نفریز لشکر کې 50,000 د آس پارول او دا هم درته معلومه ده چې په جنگو کې پر آس هغه قوي او مشهور پهلوانان سپرېدل. نو غسان ته دونه لشکر سره یو ځای سو چې مسلمانانو یوازې دا نه چې هیڅ وخت د دونه لشکر سره جنگ نه دی کړی بلکې دونه انسانان یې نه دي لیدلي. اوس خو د مسلمانانو لشکر د دشمن په شمیر باندې هیڅ نه دی خبر او د هغو پر طرف باندې وررهي دي. هلته بیا رومیانو او غسانیانو د معلوماتو دپاره مخته جاسوسان رالیږل چې په دغه جاسوسانو کې د یو نفر نوم سدوس و. دا سدوس د هغه شرحبیل ابن عمر ورور دی چې د غسان د رئیسانو څخه و او د رسول صلی الله علیه وسلم قاصد حارث رضی الله عنه شهید کړی و. نو سدوس او د هغه ملګری د جاسوسۍ لپاره را رهي دي، مګر دلته د مسلمانانو د لشکر قمندان زید ابن حارثه رضی الله عنه هم د کشف او د معلوماتو لپاره نفر لیږلي دي. هغه به په مخ کې ناست ول او کمین به نیولی وي. نو د مسلمانانو دغه د کشف ټولۍ دغه سدوس او د هغه ملګري ونیول او ویې وژل.
نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم د قاصد انتقام او بدله سو چې تر جنگ د مخه واخستله او د غسان د قبیله د یو رئیس ورور یې ورمړ کړ چې دې کار نور هم د رومیانو او د غسانیانو د قبیله قهر او غضب ورزیات کړ. د مسلمانانو لشکر بیا هم د شمال په طرف باندې رهي دی څو په معان کې واړول. معان د شام په مځکه کې د یو ښار نوم دی چې د حجاز او شمال طرف ته دی. په دې وخت کې د مسلمانانو استخباراتو زید ابن حارثه رضی الله عنه دا خبر راوړی چې هرقل 100,000 نفر سره یو ځای کړی دی په بلقام ځکه کې او هلته د لشکر سره د غسان د قبیلو 100,000 نفر نور هم یو ځای شوي دي چې په دې حساب سره د دشمن لشکر 2,00,000 نفر اسول. اوس چې مسلمانان په معان کې دي او دوی ته دا خبر ورسېدی چې د دشمن لشکر 2,00,000 نفر دی، مسلمانانو هیڅ دا فکر نه کوي چې دوی به د 2,00,000 نفریز دشمن سره مخامخ کیږي. خو ناڅاپه په دغه ځکه کې چې د خپل مرکز څخه هم ډیر لري دي دا خبر ورته راغلی. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه د صحابه کرامو مشران سره راټول کړل، د مهاجرینو مشران، د انصارو مشران، د لشکر مشران، دا ټول سره یو ځای کړل او مشوره ورسره وکړه چې موږ باید څه وکړو. موږ 3,000 نفر یو او دشمن 2,00,000 نفر دي، لکه دریاب چې را بهیږي داسې معلومیږي. مسلمانان په حیرت کې دي. په معان کې 2 شپې تیرې کړي او په دې باره کې مشورې سره کوي چې دغه مشورې هم فقط پر 2 نظریو وي. یو نظر دا و چې ویل چې جنگ به سره کوو بس ورمخه کېږو، او بل نظریه دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم ته به حال ولېږو شای نور مدد او مرسته راولېږي، یا به په جنگ کولو امر کړي نو به جنگ وکړو. د دوی په مابینځ کې هیڅ داسې څوک نه و موجود چې ودې وایي چې دشمن ډیر دی، د جنگ طاقت یې نه لرو، بیرته به شاته ولاړ. دغه همت او جرأت، شجاعت او شهامت ته وګوري. 3,000 نفر د 2,00,000 نفرو په مقابل کې جنگیږي او په زړه کې بیره هم نشته. صحابه کرام 2 ورځې د دغه 2 نظریو په باره کې په مشوره باندې بوخت ول چې یا جنگ وکړو یا به رسول صلی الله علیه وسلم ته حال لېږو. خو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه ولاړ سو او ویل یا قوم، موږ او تاسو ولې مسلمانان سوي یو؟ تاسو جنت نه غواړئ؟ زموږ اسلام او مسلمانېدل اصلا د جنت لپاره دي او اوس دغه د جنت تاسو مخ ته دي. تاسو ته شهادت نه غواړئ؟ نو ولې په تشویش کې یاست او ولې انتظار کوئ؟ موږ د خلکو په شمیر یا د اسلحې په شمیر باندې نه جنګیږو، یا د خلکو په قوت یا په کثرت باندې نه جنګیږو، بلکې زموږ د دوی سره د بل شي په قوت باندې جنگ دی چې هغه د دین او د اسلام جنگ دی چې دوی څو مسلمانان سوي نه تر هغه به موږ جنگ ورسره کوو. پر دشمن ترځي د 2 کامیابیو څخه یو کامیابی خامخا لاسته راوړلی شي، یا به مو کامیابی شي او یا به شهادت شي. څو د ټولو رایه پر دې باندې متفقه سوه چې جنگ به کوو، د مرستې او د مدد انتظار به نه کوو. پس له هغه چې اسلامي لشکر 2 شپې په معان کې تېرې کړې، نو د دشمن ځمکې ته حرکت وکوئ تر څو چې د هرقل د لشکر یو حصه د بلقا د کلو څخه په یو کلي کې چې مشارف ورته ویل کېدل دلته یې ولیدل. نو مسلمانانو د مؤته پر طرف باندې حرکت وکړي. مؤته په خپله یو کوچنی کلی دی او مسلمانانو خیمې تر کلي د باندې ودرولې، مګر وروسته زید ابن حارثه رضی الله عنه دا بهتره ولیدله چې د کلي په داخل کې واړي، ځکه کچيري محاصره هم سي بیا هم جنگ کولای سي. او دا معلومه خبره ده چې 2,00,000 نفریز لشکر په ډیره اساني سره کولای سي چې په 3,000 نفر باندې راوګرځي او د هر طرفه یې محاصره کوي. نو لکه موږ د نن په موته کې محاصره سو بیا هم جنگ کولای سو، ځکه د دشمن د پاره د یو کلی یا د شهر په مابینځ کې جنگ کول د صحرا تر جنگ ډیر سخت دي، او که مسلمانان په دشت کې محاصره سي هلته بیا هیڅ نشي کولای، او که د نن په کلی کې وي بیا هم جنگ کولای سي او جنگ ته دوام ورکولای سي. نو مسلمانانو د نن په موته کې واړول او د جنگ د پاره به د باندې راوتل. اوس مسلمانان د کفار د لشکر انتظار کوي. دا د کفارو لشکر راورسېدی، دوی ویني د لشکر سر او شروع معلومیږي، خو د پای او د اخیر درکه نشته. لشکر را رهیدي خو اخیر نه معلومیږي. د کفارو لشکر 2,00,000 نفریز لشکر دی. د اول وار د پر مسلمانان په دغه ډیر شکل باندې انسانان ویني. ځینې مسلمانان په بیره کې سول چې دا څه حال دی، دونه لشکر را رهیدي چې پای او انتها نه لري. نو خود و بیریدل. په دې وخت کې ثابت ابن اقرم رضی الله عنه ودرېدی او په مسلمانانو کې تقریر شروع کړي او وی ویل
زه د هغو کسانو څخه یم چې په بدر کې مې ګډون او اشتراک کړی دی حال دا چې موږ لږ وو او کفار ډېر وو مګر الله جل جلاله موږ پر کامیابه کړو خبره د ډېر او د لږ نه ده بلکې خبره د الله سره د صدق او د اخلاص ده نور یې هم داسې خبرې وکولې چې د مسلمانانو د زړو څخه یې بیره وایستله بیا نو زید ابن حارثه رضی الله عنه خپل لښکر و 5 حصو ته وویشئ چې مقدمه قلب مؤخره میمنه او میسره ورته ویل کېږي د جنگ دپاره امادګي ونیول سوه او هلته روم لښکر سره یو ځای سو د مسلمانانو لشکر د جنگ لپاره تیار او آماده دي او سبا جنگ شروع کیږي په سبا سهار د لمانځه تر ادا کولو وروسته سمدستي زید رضی الله عنه د هجوم او د حمله امر وکوي د روم او د غسان د لشکرو هیڅ دا خیال نه و چې دغه 3000 نفر دي پر دوی باندې حمله وکړي ځکه دا داسې مثال لري لکه 3 نفر چې پر 300 نفر باندې حمله وکړي نو روم او غسان هیڅ دا فکر نه کوي چې حمله دي د مسلمانانو د طرفه وي او ځانونه هم د جنگ لپاره نه تیار کړي ځکه سهار وختي د لمانځه وخت دی مګر مسلمانان تیار ول پر روم او پر غسان باندې حمله وکول او په او کې قتل او وژنه شروع کړ د سهار څخه تر ماښامه کفار وژل او رومیان او غسانیانو مرګ ولیدي حتی و بیریدل چې مات او شکست وخوري مګر د کفارو شمیر دونه ډیر دي چې خلاصېدل نه لري په دغه ورځ د کفارو څخه په 100 نفر ووژل شول او مسلمانانو ماښام بیرته خپل ځای ته صحیح او سالم راستون شول نه شهید پکښې او نه زخمی رومیان په تعجب کې دي چې دا څنګه خلک دي دا بشر دي که جن دا انسانان دي که حیرانان 3000 نفر پر 200 نفر حمله کوي دغه حال پر جوړ کوي چې رومیان په دې وخت کې په دې پوسول چې موږ د یو عادل لشکر سره نه یو مخامخ شوي بلکې دا یو ډېر قوي لشکر دی دا شپه 13 په 2 ورځ بیا مسلمانانو د سهار د لمانځه سره حمله پر وکول او د روم په لشکر کې بیا نفر وژل کېږي په لسهاو نفر پر مځکه باندې لویږي او مري د دغه ورځې تر ماښامه بیا دغه حال دی ماښام بیرته مسلمانان خپل ځای ته ولاړل د کفار لشکر ټوک ټوک دی او په حیرت کې دی چې څنګه د غلوج نفرو په موږ دغه حال جوړ کړي 15 ورځې پر لپسې دغه حال چې مسلمانان د سهار د لمانځه پر وخت باندې حمله شروع کړي او تر ماښامه پورې کفار وژني مګر د کفارو شمیر دونه ډیر دی چې خلاصېدل امکان نه لري 200 نفر دي نه خلاصېږي هیڅ خلاصېدل امکان نه لري رومیان چې دا حال ولیدي په شپږمه شپه باندې خپل ځانونه د حمله لپاره تیار کړل چې سبا سهار به د لمانځه سره رومیان ولمش حمله کوي ول هر ورځ د دوی د طرف حمله کیږي نن باید چې موږ حمله وکړو نو د مؤتا په شپږمه ورځ باندې ډیر لوی او شدید جنگ شروع شو ډیر زورور جنگ وو هلته په مدینه منوره کې رسول صلی الله علیه وسلم غږ وکړ الصلاه جامعه الصلاه جامعه چې دغه ناره د مسلمانانو د راټولېدلو لپاره یو ناره و ټول مسلمانان په مسجد نبوي کې سره راټول شول او وی ویل چې خیر یا رسول الله څه پیښه ده رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل اوس د روم او د مسلمانانو په مابین کې جنگ ډیر شدید شو رسول صلی الله علیه وسلم هلته په مدینه منوره کې او په مسجد نبوي کې پر منبر ناست دي اصحاب کرام پر راګرځېدلي دي او د مؤتد جنگ حالات ورته وایي لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې ورته ګوري او دوی ته حالات بیانوي د جبهه مستقیم خبرونه ورته وایي لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې د تلویزیون پردې ته ګوري او دوی ته هغه د جنگ حالات ټول وایي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل د مسلمانانو بیرغ زید رضی الله عنه واخستی او د کفارو مابین ته وداخل شو زید بیرغ پلاس او کفار وژني زید په همت او په شجاعت په مړانه او په دلاوري سره داسې شدید جنگ کوي چې بیل هغه قهرمانانو څخه چې د اسلام او قوي قهرمانان دي بل څوک مثل او سیال نه پیدا کېدی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل اوس کفار پر در ټول شول او زید رضی الله عنه په تورو او په نيزو باندې وهي مسلمانان د پر شاوخوا باندې دي د څخه دفاع کوي او کفار د لیری څخه په نيزو باندې ونی
ترڅو چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل زید په نیزو باندې ټوک ټوک او زخمی سو. زید رضی الله عنه ولویدی او غزار سو او شهید سو. دا هغه زید رضی الله عنه دی چې رسول صلی الله علیه وسلم تر اسلام د مخه په زویواله باندې نیولی او زید ابن محمد رضی الله عنه ورته ویل کېدی. او دا هغه زید دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې لوی سو او په رسول صلی الله علیه وسلم تر اندازې زیات ګرانو. دا هغه زید دی چې تر نور ټولو خلکو د مخه په اسلام مشرفه شوی دی. د زید رضی الله عنه د ژوند څه حالات می د بحث په شروع کې هم درته بیان کړی او نن د زید رضی الله عنه د شهادت ورځ ده چې د مؤته په جنگ کې شهید شو. رسول صلی الله علیه وسلم نور هم اصحاب کرامو ته د جنگ د میدان مستقیم حالات بیانوي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زید رضی الله عنه شهید شو نو وی ویل چې اوس د مسلمانانو بیرغ جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه واخیستی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د اکا زوی دی او د حضرت علي صاحب ورور دی او د روم په لشکر ورننوتی. د روم لشکر ډیر نفر پر راوګرځیدل. د حدیث شریف روایت ابو رافع رضی الله عنه کوي او وايي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل د نفرو د ډیروالي په سبب باندې جعفر رضی الله عنه نشي کولای چې یو قدم مخته ولاړ شي. تاسو دغه جنگ فکر او تصور وکړئ. د کفارو ازدحام او راټولېدل او حمله پر جعفر رضی الله عنه دون ډیری وي چې یو ګام مخته نشي کولای. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل جعفر د خپل آس سره کښته شو، آس په تور ووهي او مړ کړي. دا هغه اول آس دی چې په اسلام کې او په اسلامي جنگو کې وژل کیږي او جعفر رضی الله عنه په جنگ باندې شروع کوله. پر پښو ولاړ دی او پیاده جنگ کوي ترڅو رومیانو په تور باندې حمله پر وکوله او راسته لاس ور پرې کړ. جعفر رضی الله عنه بیرغ په چپل لاس ونیوي. کفارو پر چپل لاس ووهي چپل لاس ور پرې کړ. جعفر رضی الله عنه بیرغ د لاس په هغه فاتح حصہ باندې ونیوي. په دغه حال کې هم بیرغ لوړې ساتلې دي او ځکه ته نه پرېږدي. خو په دې حق کې جنگ نشي کولای ځکه دواړه لاسونه پرې سوي دي. په دې وخت کې د رومیانو څخه یو نفر حمله پر وکوله او په تور یې داسې ووهي چې دوی حصے تقسیم کړي او جعفر رضی الله عنه دوی ټوټې پر ځمکه باندې ولوېدی. راوی د حدیث ابو رافع رضی الله عنه وايي پس له جنگ څخه د شهیدانو بدنونه راټولېدل. د جعفر رضی الله عنه د بدن په نیمه حصہ کې 110 زخمونه ولیدل شول او په ټول بدن کې د تورو او د نیزو او د غشو 190 زخمونه موجود ول. په بل روایت کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وايي زه د مؤته په جنگ کې موجود وم. موږ په جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه پسې ګرځېدو چې په شهیدانو کې مو پیدا کړي او د په بدن کې مو 190 زخمه ولیدل چې د تورو او د نیزو یا د غشو وارونه ول او دغه ټول هم د مخ په حصہ او د مخ په طرف کې ول. د دغه احادیث روایت امام بخاری رحمه الله کړی دی او هلته رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې اصحاب کرامو ته وویل جعفر رضی الله عنه پس له هغه چې دواړه لاسونه یې پریسول شهید ووژل شو. الله جل جلاله دته د دغه دوه لاسو په عوض کې د یاقوت وزرونه ورکړل او دای به د قیامت تر ورځې په جنت کې په دغه وزرو باندې هر چیرې چې د خوښوي الوزي. نو ځکه جعفر رضی الله عنه ته جعفر الطیار ویل کیږي یعنی الوتونکی. دا تر قیامت د مخه اجر او بدله ده. خو هغه درجه او نعمتونه چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ د او نورو په سبیل الله شهیدانو ته ورکوي هغه تر دې ډېری لوړې او لوی درجه دي چې موږ بیان وکړو بلکې زموږ فکر او خیال او تصور ته هم نه رسیږي. اوس نو د جعفر رضی الله عنه په شهادت د دویم وار د پاره بیا د مسلمانانو بیرغ ولوېدی. خو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه ورلی او بیرغ پورته کړي. دلته رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل بیرغ عبد الله ابن رواحه پورته کړي. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم چپ شو او ساکت کښېنستی. په خبرو کې څه سکته وکوله. څنګه چې عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه د انصارو څخه د رسول صلی الله علیه وسلم په سکته کولو او په چپېدلو سره انصار په تشویش کې شول او وارخطا شول څه پیښ شو. رسول صلی الله علیه وسلم ولی ساکت شو ځکه هلته عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه په شک او په تردد کې شو چې بیرغ واخم کیا. د ولیدل چې هغه دوه نفر چې بیرغ یې واخیستی هغه د په حضور د جنگ په شدید او په خطرناک حالت کې یو په بل پسې شهید شو. نو دی رضی الله عنه د لږ وخت لپاره په فکر او په تردد کې شو او هلته رسول صلی الله علیه وسلم ساکت او پټ خوله دی.
په هغه نورو دوه نفرو کې به رسول صلی الله علیه وسلم وویل چې پلانی بیرغ واخیستی او ورته مخه سو. د عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه په واری باندې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې عبد الله بیرغ واخیستی او بیا ساکت او پټه خلاص. نو خود د انصارو چهرو او رنگو د دې بیر څخه تغیر وکوي چې عبد الله داسې کار نه کړی چې هغه به د دې ناخوشي. نو عبد الله د لږ وخت لپاره په شک او په تردد کې او بیرته ژر متوجه شو او دا شعرونه وویل: اقسمت يا نفسي لتنزلينا كارهة أو لتطاوعينا قد أقبل الناس وشد الرنا ما لي أراك تكرهين الجنة. یعنی ای زما نفس او ځانه ما قسم کړی دی که خوښ یې که ناخوښ چې ته به دې میدان ته وداخلېږې. خلک ورته مخه سول، خپلې کمانې او لیندې یې ټینګې کړې. زه ولې تا وینم چې جنت نه خوښوې. نور شعرونه یې هم وویل چې په هغو کې د زید او د جعفر او د همت او شجاعت ماړانه او قرباني یې بیانوله چې په هغو شعرو کې یو شعر دا: إن تفعلي فعلهما هديتي وما تمنيتي فقد أوتيتي. یعنی کته د هغه دوه نفرو چې زید او جعفر او د هغو کارونه وکړي نو هدایت درته وسو او هغه چې تا غوښتي هغه درکول سو چې مقصد فی سبیل الله شهادت او جنت دی. نور بیتونه هم وویل او د مخسو پر کفارو حمله وکوله. دغه د حمله د هجوم په وخت کې یو د اصحاب کرامو څخه چې د اکا زوی هغه وده ترالی. دا خو درته معلومه ده چې جنگ به د سهار څخه تر ماښامه پورې دوام درلودی. په جنگ کې د تفریح او د وصاحي او د ډوډۍ خوړلو وخت نه و. سهار چې به جنگ شروع شو تر ماښامه به پرله پسې جنگ کېدی. نو خود مسلمانان به په ډیر سخت لوږه کې اخته ول. په دغه وخت کې عبد الله ابن رواحه شعر وایي او غواړي چې د کفارو پر لښکر ورننوځي. هغه د اکا زوی رالی او یو څه غوښه ورسره ده چې هغه د پسه د ورانه هډوکی دی او یو څه غوښه پر مشتې ده. ول ستړی او وږی دغه وخوره ځان یې څه قوي او تکړه که بیا به ورته مخه سي. عبد الله ابن رواحه رضی الله په دغه هټ باندې غاښ ولګوي او څه غوښه په خوله کې. خو هلته په لښکر کې د تورو شرنګهاري او ناري دي. نو یې ځان ته وویل ته لا په دنیا کې غوښو ته یې وکتل او ویې ویل چې دغه غوښه خورم دا ډېر اوږد ژوند دی. غوښه یې وغورځولې او تورې ته یې ور حمله کړل. د روم په لښکر باندې ورننوتی. د روم په لښکر کې د نصارا عربو یو ډله وه چې د غسان د قبیلې څخه وه. د هغو مشر او قومندان مالک ابن رافع نومېدی. پر دغه ډله یې حمله وکوله او هغه مالک د دوی مشر یې ورمړ کړی. نور یې هم شدید جنگ وکوی څو هغه نصارا عرب پر ده رضی الله باندې راټول شول او دی رضی الله یې شهید کړي. الته رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې خپل اصحاب ته دغه جنگ حالات وایي او وی فرمایل عبد الله د کفارو سره جنگ وکړي ترڅو چې شهید ووجل شو. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل دوی درې سره د سرو زرو پر چپټکټ پر پټانو باندې جنت ته یوړل شول او زه د دوی تختونه په جنت کې وینم مګر د ابن رواحه رضی الله عنه تخت د هغه نور دوه تر تختو لږ لیرې دی او لږ ورسته دی. صحابه کرام وویل ولې یا رسول الله؟ رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې عبد الله بیرغ واخیستی لږ څه په تردد کې شو. دغه لږ تردد او تاخر د درجه د هغه نور دوه ملګرو ته درجه ورکمه کړه. اوس د عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه په شهادت باندې د مسلمانانو بیرغ بیا ولوېدی او کښته شو. رسول صلی الله علیه وسلم هم پس له دغه څخه بل څوک د بیرغ په اخیستلو باندې نه و مکلف کړی. نو د مسلمانانو لشکر سره وپاشل شو ځکه مشر او امیر او قومندان نه لري او بیرغ هم لیدلی دی. تاسو ته معلومه ده چې د فوج او د لشکر لپاره مهم شی بیرغ و. د لشکر افراد به پر بیرغ راټولېدل. د لشکر شکست او ثبات هم پر بیرغ باندې معلومېدی. اوس چې بیرغ ولوېدی او بیرغ نسته نو په مسلمانانو کې ماته او تیښته شروع شوه. هر یو پر خپل سر یوې خوا او بلې خوا ته ځغلي. د حدیث شریف راوي ابو رافع رضی الله عنه وایي
وایي چې مسلمانانو داسې شکست وخوړی چې د دغه په مثل هیڅ شکست نه دی لیدلی او قسم په الله که مسلمانان دوه نفره یو ځای سره لیدل کېدل یعنی هر یو جلا جلا د مسلمانان وار په وار د میدان جنگ څخه ځغلي او میدان جنگ پرېږدي په دغه وخت کې د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو قهرمان پهلوان چې ثابت بن ارقم رضی الله عنه او د هغو کسانو څخه دی چې بدر ته هم حاضر شوی و هغه ور د مخه سو او ځان یې بیرغ ته ورسوي د مسلمانانو بیرغ یې پورته کوي تاسو فکر وکوئ چې په دغه حال کې څوک بیرغ پورته کولای شي یا پورته کوي چې په هغه وخت کې چې لشکر منظم وو الته چا بیرغ نسوي پورته کولای ځکه الته به دستی د کفارو د طرفه حمله پر شروع شوه که څوم صحابه کرامو به د دې بیرغ اخستونکو سره ډیره سخت دفاع کوله او دلته چې اوس د دفاع څوک کم نسته او لشکر د شکست په حال کې دی دلته بیرغ پورته کول ډیر ګران دي اوس چې ثابت رو دته بیرغ پورته کوي نو څوک نسته ورسره چې د دفاع وکړي لکه د مخه چې مترته وویل مسلمانان دوه نفر لا یو ځای نسل لیدل کېدل محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت به پر راتلونکو حصو کې واوري صلی الله تعالی علیه